السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان. امید لرم چې ټول به روغ جوړ. دوستانو د بغل کې په سکرین باندې تاسو د لیکل ښکاریږي. زه نه پوهیږم چې دا لیکل چینایي دي، که دا لیکل هندي دي، که دا جاپاني دي او که کوم بله ژبه ده. خو که چیرته زه وغواړم دوستانو چې دغه لیکل په عمدې موبایل کې ترجمه کړم او همدارنګې دا موبایل دی دا لیکل ماته ولولي او همدارنګې دوستانو دغه لیکل دی ماته دا موبایل هر ژبې ته چې زه وغواړم دا دی ماته ترجمه کړي. نو دې لپاره دوستانو څه کول پکار دي؟ دا لیکل خو تاسو ګورئ دوستانو، دا یو پیکچر دی، تصویر دی، عکس دی. نو ګورئ دا زه راوړم دې خواته، دا بل شو، دا بل شو، د دې ژبې دا لیکل دي. دغه لیکل که چیرته زه وغواړم چې پښتو ته، انګلیسي ته، دري ته، اردو ته، هرې ژبې ته وغواړم ترجمه کړم، دا موبایل به ماته دوستانو ترجمه کوي بغیر له کوم اضافي سافټویر نه. تاسو به دې لپاره کوم سافټویر هم نه ډاونلوډوئ. دغه سافټویر دوستانو تاسو سره له مخکې نه ستاسو په موبایل کې موجود دی، خو ولې ستاسو ورته پام شوی نه دی. او زه نن غواړم چې دغه طریقه تاسو سره شریکه کړم تر څو که چیرته دوستانو تاسو وغواړئ د هرې ژبې لیکل چې هغه ستاسو موبایل کې د تصویر یا پیکچر په شکل باندې وي، هغه دوستانو لیکلو ته هم راواړوئ او هغه دې تاسو ته ترجمه هم شي او هغه دوستانو تاسو ته ستاسو موبایل تلفظ کړي ودې لولي درته دوستانو. دویم دوستانو ګورئ دا یو انګلیش بوک دی، یو انګلیسي کتاب دی. په دې کتاب کې دوستانو مختلف قسمه موضوعګانې دي. زه راځم یو صفحه راخلاصوم دې کې. دوستانو ګورئ دې کتاب کې دا یو موضوع ده، مکمل انګلیسي لیکل دي او زه غواړم دغه موضوع ځان ته را کاپي کړم، مطلب ټایپ یې نه کړم، وخت ور باندې ضایع نه کړم، ډایرکټ دغه د کتاب نه دا متن دا لیکل را واخلم په خپل موبایل کې یا په کمپیوټر کې از ټیکسټ یا د لیکلو په بڼه باندې ځان سره وساتم. هغه هم په ډېر کم وخت کې، صرف په 2 سیکنډو کې دوستانو. نو دې لپاره دوستانو هم تاسو ته څه کول پکار دي؟ دوستانو دغه پروګرام یا دا سافټویر هم تاسو سره ستاسو په موبایل کې شته دی، خو تاسو ترې نه خبر نه یاستئ چې دا په کوم ځای کې دی او څنګه موږ تاسو ترې نه کار اخیستلی شو. دا خو ما تاسو صرف د دې کتاب دوستانو سمپل درکې، تاسو ته هر ډول هارډ کاپي څوک درکړي او درته وایي چې دا ما ته سافټ کاپي ته واړوه. نن سبا دوستانو هغه وخت نه دی چې تاسو ورته کښېنئ او هغه ټایپ کړئ. ټایپینګ ته بالکل ضرورت نشته دی دوستانو، بس صرف یو وخت نه واخلئ او ستاسو موبایل به هغه اتومیټیک تاسو ته د ټیکسټ یا د لیکلو په بڼه باندې راواړوي او لږ لږ ایډیټینګ پکې وکړي او هغې نه به دوستانو تاسو سره یو سند، یو ډاکومنټ جوړ شي. نو دوستانو که چیرته غواړئ چې دغه دواړه طریقې په بشپړه توګه په مکمل ډول باندې زده کړئ، نو راځو د موبایل سکرین ته او نوره طریقه تاسو سره د موبایل په سکرین باندې شریکوم. مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ دوستانو، او که د ویډیو نه معلومات ترلاسه کړه خامخا د خپل ملګرو سره شریکه کړئ. نو راځو دوستانو د موبایل سکرین ته. دوستانو کله چې تاسو خپل د موبایل سکرین ته راغلی بیا به داسې لاړ شي ګوګل فولډر ته او دلته کې دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ټولو سره موجود دی، ګوګل اپلیکیشن. د ګوګل اپلیکیشن به داسې راخلاص کړئ دوستانو او پاس وګورئ د سرچ برخه کې دې طرف ته د کمرې آیکن یې ورکړی. دوستانو تاسو به سوچ کوئ چې دغه کیمره څه لپاره ده. دغه دواړه طریقې چې دوستانو مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه، دا دواړه د همدې کیمرې په واسطه باندې تاسو کولی شئ. د کیمرې باندې به داسې کلیک وکړئ دوستانو. په دوستانو تاسو هغه لیکل داسې انتخاب کړئ، دا یو فایل دی پیکچر په شکل باندې ګورئ. دا لیکل دوستانو زما سره اتومیټیک انتخاب شو. اوس دغه لیکل دوستانو تاسو کولی شئ ټرانسلیټ ترجمه یې کړئ. دلته راشئ، هندي لیکل و، معنی یې څه ده؟ امیزنګ فیکټ. که چیرته زه وغواړم چې دا ماته تلفظ شي نو زه بیرته راځم ټیکسټ ته، دا زما سره لیکل دي، زه غواړم چې دا په هره ژبه کې وي، په هماغه ژبه کې ماته تلفظ شي، پروناونس شي. نو لیسن باندې به داسې کلیک وکړم، نو ګورئ دوستانو دا ماته تلفظ شو. که زه وغواړم دوستانو چې دا لیکل زه خپل موبایل ته از ټیکسټ کاپي کړم، نو تاسو به سلیکټ آل باندې داسې کلیک وکړئ، دا سلیکټ شو او بیا به کاپي ټیکسټ باندې کلیک وکړئ. په هره برخه کې چې تاسو وغواړئ موبایل کې ځان سره په نوټ کې، همدارنګې تاسو سره ایم ایس ورډ وي، هر څه چې وي تاسو هلته دا کاپي کولی شئ. راځو دوستانو دا دویمه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو مکمل معلومات د یو ورقې نه څنګه کولی شئ چې خپل موبایل ته د ټیکسټ یا د لیکلو په شکل باندې را کاپي کړئ. تاسو هغه نه ټایپوئ، وخت ور باندې نه ضایع کوئ. دوستانو تاسو غواړئ چې مستقیما یې د خپل موبایل په واسطه باندې را کاپي کړئ. اول زه راځم ګیلري کې تاسو ته فایل ښیم. ګورئ دا زما سره کتاب دی، داسې دې نه ما عکسونه اخیستي دي. هره برخه چې تاسو غواړئ چې هغه را کاپي کړئ، اول به داسې کار وکړئ چې دا به دقیق لږ زره داسې کراپ کړئ.
دا به زه داسې کراپ کړم لکه هغه اضافي لیکل زه نه غواړم چې ورسره راشي دغومره زه غواړم چې دا لیکل زما سره څه شي راشي دا ټایټل دی مو سره راشي داسې دا مې داسې کراپ کې او دې برخې نه به سیو کړم بیا به هم تاسو راشئ ګوګل فولډر ته او دې نه به ګوګل را خلاص کړئ او دلته به دوستانو تاسو ورشئ ګوګل لینس ته او ګوګل لینس کې به دوستانو تاسو راشئ او ماغه ورقه به داسې انتخاب کړئ وګورئ دوستانو سکین کوي ده دوستانو وګورئ په 100 سیکنډو کې مکمل معلومات یې له هغې ځای نه راکاپي هم کړه او مونږ ته یې ومښودله چې دغه معلومات په انټرنیټ کې د کم یو ویب سایټ نه اخیستل شوي دي هغه ویب سایټونه یې مونږ ته دلته رامعرفي کړه دا ګورئ دوستانو د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې اوریجنل لیکنه او کاپي لیکنه هم معلومه کړئ چې دا لیکنه د کوم ځای نه راکاپي شوې ده او که اوریجنل ده اوس که چیرې تاسو وغواړئ ټرانسلیټ کولی شئ زه ورته وایم چې داسې کار وکړه انګلیش نه یې پښتو ته راته ترجمه کړئ ګورئ دوستانو دا بره انګلیش ټو انګلیش دا دویم انګلیش به داسې انتخاب کړئ بیا به داسې راشئ او دلته تاسو سرچ کولی هم شئ زه ورته لیکم چې پښتو راغله انتخاب مې کړه او وګورئ دوستانو هغه لیکلې ماته په سکینډونو کې د انګلیش نه پښتو ته ترجمه هم کړه که چیرته زه وغواړم را کاپي کړم نو کاپي کولی هم شم که چیرته زه وغواړم چې لیسن ماته یې واوروه اورېدلی هم شو داسې دوستانو لیکل ډېر د لږ ټایم به ونیسي دوستانو تاسو کولی شئ دا لیکل د عمدي ځای نه په خپل فیسبوک پیج یا په هر ځای باندې شریک هم کړئ شیر هم کړئ نو شیر باندې که چیرته کلیک وکړئ تاسو هر ځای کې دا شیر کولی هم شئ فیسبوک وغیره ګورئ دوستانو دلته زه کولی شم چې فیسبوک کې همدارنګې نور سوشل پلیټفارم کې دا خلکو سره شریک کما یا که وغواړم دوستانو واتساپ باندې چاته ولیږم نو تاسو به سمپلی د شیر باندې داسې کلیک وکړئ او دې نه کولی شئ چې شیر یې کړئ که چیرته غواړئ چې را کاپي کړئ دوستانو دلته وګورئ سلیکټ آل ګوري کاپي ټیکس کاپي ټو کمپیوټر دواړه زما سره راغلي که خپل کمپیوټر ته یې کاپي کوئ تاسو به دوستانو خپل د موبایل کیبل باید د کمپیوټر سره وصل کړي هلته به تاسو سره کاپي شي که غواړئ چې خپل به همدې موبایل کې را کاپي کړي کاپي ټیکس باندې به داسې کلیک وکړئ